تازه او له کابل څخه بد خبر. په کابل کې د اوبو د کمښت بحران طالبانو له ملګرو ملتونو د مرستې غوښتنه وکړه. کابل کې د طالبانو والي محمد قاسم خالد په پلازمینه کې د اوبو د کمښت بحران ته د رسیدګۍ په موخه له ملګرو ملتونو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. نوموړي دا غوښتنه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو پلاوي یونامه د مرکزي زون د دفتر له رئیس انیت لید سره په لیدنه کې کړې ده. د کابل د ولایت مقام دفتر په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د طالبانو والي په کابل ښار کې د اوبو د کمښت ستونزې ته په اشارې سره ویلي چې د پلازمینې وګړي پاکو اوبو ته د نه لاسرسۍ له کړکېچ سره مخ دي. په کابل کې د اوبو کمښت په ځانګړې توګه د پلازمینې په لویدیځه برخه کې یوه جدي ننګونه ده. ویل کېږي چې تر ځمکې لاندې اوبو د کمښت له کبله ځینې څاوي وچې شوي او د ځینو نورو اوبو کمې شوي دي. په کابل کې د طالبانو والي له یونامه څخه غوښتنې چې په پلازمینه کې د اوبو د کمښت کړکېچ ته د رسیدګي په لړ کې مرسته وکړي. د یونامه مرکزي زون د دفتر رئیس ویلي چې دا دفتر غواړي د پلازمینې په بیلابیلو برخو کې پروژې عملي کړي. د زیاته کړي چې یونامه د ښې حکومتولۍ او د خلکو د ټولنیزو ستونزو د حل په برخه کې هم غونډې جوړوي.